قالت ویاغی یا ایوها الملأ اے درباریانو انی القی الی کتاب کریم یقینا ما ترا غرزولی شوی دے خط عزت والا وخیار خزدها د دې پیغام نه وپېژندې چې دا خط معمولي چا نه دی رالیږلی ډېر سړی خو عزتمند دی خو دا خط څه دی خط عزت والا دی کله الله چاله عزت ورکړي که نه او یادي سي خو دا هم معمولي خلک نه وي د ګډ خاندان زنانه ده پوهېږي چې عزت څه ته وي او ذلت څه ته وي إنه من سليمان يقينا داد سليمان عليه السلام دا طرف ندي وإنه بسم الله الرحمن الرحيم أو يقينا دادي بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا عليه چلوی مکوی پما باندی واتونی مسلمین او راشی ما تتابداری کون کی خداد خدادی چی دا د سلیمان دا طرف ندیو تکبر بنکوی رازی امام مجاهد رحمه الله وی کم خط چی سلیمان علیہ السلام بلقیس ته لېږلی و هغې کې داسې اوبه یې لیکلي و بسم الله الرحمن الرحیم من عبد الله سليمان ابن داود الى بلقیس دا الله بنده سلیمان زوی د داود د هغه د طرف نه دا خط دی بلقیس ته اما بعد فلا تعلوا علی واتوني مسلمین خبره دا ده چې لوی به نه کوئ تکبر به نه کوئ ګډوډ کېږئ به نه اخوا دېخوا کېږئ به نه خو سیده راځئ د عجزۍ ته وګوره او نن سبا باز پکې سبعیم نه غریب خو که د نوم سره دې وله سیب ونه لیکو سیب دا دې ځان له جاښه وکته یا حاجي صاحب که حاجي صاحب دې پکې ونه وي دا دې بله جاښه وکته ګوره مزه دا کوي که نه زه درته خبره وکړم چې خلک ستا دپاره لقب استعمالي او نوم وایي دا مزه کوي خو دا چې په زور چې ما ته دا وایي ما ته دا وایي دا مزه نه کوي څومره غټ سړی دی خو عاجزۍ ته وګوره قالت يا أيها الملأ او یاغی اے درباریانو افتونی فی امری خبر را کئی ما تپ بارد کار زمان کی ما کنت قاطعتا امرا نیم زفیصل کون کی دیوکار حتی تشهدون تردی چی حاضر شیطاسو او خیار خزه وګوره مشوره واغست علما وی د مشورې د برکت خو د اسلام نصیب شو کنه عقیده ورته نصیب شو نو دې درباریانو ته ووایي چې څه خو ووایئ که نه ځکه چې دا خبره ډېره غټه ده او زه دا وخته پورې فیصله نه کوم چې څو پورې تاسو خبره نه کړې قالوا يا غوي نحن أولو قوة من خاوندان د طاقت یو و اولو بأس شدید او خاوندان د جنگ سخیو
والامر الیک او خبره تا تسپارلی شوې ده فانظري ماذا تأمرین نو وګوره ته چې څه حکم کې مونږ خو تیار مونږ سره طاقت هم دی مهارت هم دی سخت جنګونه کوو خبره سته سم خیال دی درباریان هوښیاران وو که کمقلان ولې کمقلان ولې هوښیار ولې هوښیار نو دا خبره ده هغوی به هوښیارتوب دلالت کوي ولې کمقلان نو هغوی خو د جنګ نه وویلي چې جنګ موږ کوو اختیار یې باچا له ورکړو نو هوښیاران وو ګوره موږ داسې ویلی شو چې بعضو خبرو ته که سوچ وکړي سړی د هوښیارتوب خبرې کړي بعض وایي چې کمقلتوب یې کړي ډایرکټ داسې ویل چې موږ زور والی یو موږ جنګونو والی او ګورې نه چې مخامخ څوک دی دا د هوښیارانو خلکو کار دی کمقلانو دی کیدای شي که دې جانب ته سړی وګوري چې وګوره هغه مشر ته ووایي چې خو بیا د باندې هم دا نیوکه کیدای شي چې وګوره خبره ټوله بیا ښځې ته واپس کړه نو په داسې حالاتو کې د سړي خبره به حق ته ډېره نږدې او که د زنانو د سړو او دوی خبره واپس کړه ټوله بیا چاته بیا زنانو ته یا زنانه ته خو هغه ډېره هوښیاره وه قالت هغې ان الملوک اذا دخلوا قريه یقینا باچایان کله چې ورننوځي یو کلي ته افسدوها نو خراب کی هغه وجعلوا اعزة اهلها اذله او وګرځي عزتمن اوسېدونکي د هغې ذلیله وكذلك يفعلون او دغه شان دوی کوي یاره وي دا بچیان چې کله ورشي په یو ملک او علاقه باندې داسې دا کلي دله په بل طرف واړئ او د کلي هغه عزتمند څه شي ذلیله شي ځکه دا خبره د ساتي جنګونو کې خیر نه وي د الله نه به د جنګونو سوال چرته هم نه کړي په جنګونو کې عزتمن ذلیله شي امن خراب شي الله دې موږ او ټول مسلمانان الله دې موږ د جنګونو نه وساتي او الله دې زموږ په ملکونو کې او علاقو کې امن او امان راولي بیا اوس ګوره بل چلي شروع کړو ویې زه به داسې کار وکړم که نه د ده مزاج به معلوم کړم نو مزاج یې څنګه معلومې زه ورته یو تحفه لیږم قیمتي کیدای شي دا تحفه قبوله کړي او د دې د لاسه غلی شي او چې به زه صحیح شو چې څه کوئ کوئ نو پته به موږ ته که واپس یې راولېږله نو هم به موږ ته پته ولګي چې د سړي خوی داسې نه دی وإني مرسلة إليهم بهدية او یقینا زلیږونکي یما دوی ته یوه تحفه فناظرة نکتونکي یم بما يرجع المرسلون چې په څه واپس کیږي لیږلی شوي کوم څوک چې زه لیږم چې هغوی ماله څه جواب راوړي فلما جاء سلیمان نو هر کله چې راغله ډالۍ سلیمان علیه السلام ته قال وی هغه اتمدونني بمال آیا مرسته کوئ تاسو ما سره په مال باندې فما آتاني الله نو هغه چې راکړي دي ماته الله خیر مما آتاکم غوره دي د هغې نه چې تاسو ته یې درکړي دي بل انتم بهدیتکم تفرحون بلکې تاسو په ډالۍ خپله باندې خوشحالیږئ اوسه شو درکه خوا کوئ
دا وړه غوندې ډالۍ هم راماته کړې. او دا اوس د دې کار دی. هغه په ځمکه بچایي کوي، پیریان او دا الله ورته دا سیلۍ مسخر کړې ده، په دې ډالۍ څه کوي؟ درکوئ، په دې ځان له خوشحالي نه کوئ. الله چې ما له څه راکړي دي هغه د هغه څه نه غوره تاسو سره دي. ارجع الیهم، واپس لاړ شه په هغوی پسې. چا ته ووایي؟ چا چې ډالۍ راوړې وه، لاړ شه او خبره ورته وکړه. فلنأتینهم بجنود، بس خامخا به راولو موږ هغوی ته داسې لښکرې لا قبل لهم بها چې نه به یې طاقت د مقابلې د هغوی په دغه لښکرو. ولنخرجنهم منها اذلا، او خامخا وبباسو دوی لره د کلي نه ذلیله. وهم صاغرون، او دوی بسپکي. غصې نه ډک جواب یې پسې وویل. لاړ شو ورته ووایي چې ګوره داسې لښکرې به د باندې راواچوم که نه، داسې لښکرې چې ستاسو په هېڅ وس نه رسي، او د دې کلي نه او د دې علاقې نه به م وشړم. نو بیا هغه ته اندازه ولګېده چې زما دا خبر کله ورسېدو که نه، سلیمان علیه السلام ته دا اندازه وه، نو دا به راځي لازم. نو بیا یو بل سوچ وکړو چې د دې دا تخت راوړه غواړي دلته، زور ورته پته ولګي. عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما وی کله چې دغه استازی چې د بلقیس را لېږلی و د تحفې سره واپس لاړ د سلیمان علیه السلام د خوا نه، او هغې ته یې خبره وکړه. نو هغې وویل ما ویلو چې د عام باچا نه دی، او زمونږ ګوره هېڅ وس نه رسي په دې سړي باندې. او خط یې راولېږو سلیمان علیه السلام ته، وی دومره مهلت موږ له راکړه موږ در روان یو. اول ته به زه تا سره ملاو شم، او ستا چې څه خبره ده څه دعوت دی په هغې کې به سوچ وکړم، او ته لږ صبر وکړه زه درځم. نو یې مشران یې راجمع کړو، ځان سره یې راوستو مشران. نو 12,000 مشران یې ځان سره راوستو. دا یې ټول د قومونو د علاقو داسې مشران یې راجمع کړو او راغلل. قال وی سلیمان علیہ السلام یا ایها الملأ، اے دربار والو، ایکم یأتینی بعرشها، کم یو پتاسو کې به راوړي ما ته تخت داغې قبل ان یأتونی مسلمین، مخکې د دې نه چې راشي هغوی ما ته تابعداري کوونکي. ګوره اندازه ورته و چې را روان دي. قال عفریت من الجن، وی یو طاقتور د پیریانو نه، انا آتیک به، زه به راوړم تا ته دغه عرش قبل ان تقوم من مقامک، مخکې د دې نه چې پاسې ته د ځای خپل نه. وإني عليه لقوي أمين، او یقینا زه په دې باندې خامخا طاقتور امانتګر یمه. دا پکې هغه تکړه وي، عفریت من الجن. ستا د پاسېدو نه مخکې ګوره سلیمان علیه السلام به روزانه فیصلو ته کېناستو، د سحر نه د ماسپښینه پورې هغه کېناستو فیصلو کولو ته. وی د دې مجلس نه به ته لا پاسېدلی نه او عرش به ما راوړی، دومره زه زورور یم او زه امانتګر هم یمه. قال الذي عنده علم من الكتاب، وی هغه کس چې د هغه سره علم د کتابو، انا آتیک به، زه به راوړم تا ته دا عرش قبل ان يرتد إليك طرفك،
مخکې د دې نه چې واپس شي تا ته نظر سته. الله اکبر. دا کوم زور الله ورکړی. نو داسې ویلی کېږي دې کې مشهور قول دا دی چې دا د ده وزیرو آصف ابن برخیا د سلیمان علیه السلام وزیرو او د سره د تورات علم و ډېر دینداره سړی او د الله اسم اعظم هم درته معلوم وي. د سلیمان علیه السلام ته چې بېغمه شه ته چې سترګه رپې ما به دره رسولی. دې زور ته وګوره. د شام او د یمن په منځ کې زه هغه زمانه نه وایم چې هغه زمانه کې څومره مسافه وه، زمونږ په دې زمانه کې واله ګاډي دي او جهازونه دي او چې د شام نه ته ځې. د باچایي تخت په کوم ځای کې دی؟ د سلیمان علیه السلام د باچایي تخت کوم ځای کې دی؟ شام مسو پیری و خو تاسو ته خیال نه و، په شام کې دی. د بلقیس تخت کوم ځای کې دی؟ یمن کې دی. دا به رارسئ او د سترګې د رب په اندازه کې به چې دې سترګې چې ورپوي که نه بندې کې کولاوي تخت په خوا کې پروت دي. دویم قول دی کې دا دی چې دا په خپله سلیمان علیه السلام هسې یو قول دا دی. دریم دا دی چې دا جبریل علیه السلام. الله اعلم. مشهوره دقه ده چې دا دغه آصف ابن برخیا یا جبریل علیه السلام الغرض هر څوک چې الله ولا علم ورکړی او الله ولا لوی طاقت ورکړی. فلما رآه مستقرا عنده، نو هر کله چې ولیدو سلیمان علیه السلام تخت چې په ارام پروت و د هغه په خوا کې، قال وی هذا من فضل ربي، دا مهربانی د رب زما ده، یا دا د مهربانی د رب زمان دی. وربیه وی در الله مهربانی ده. لیبلونی اشکر ام اکفر، د دې دپاره چې امتحانو کې په ما باندې چې آیا زه شکر ادا کوم که ناشکري کوم. الله چې دا نعمتونه ورکوي نو به یې کې دا امتحان چې دا بنده شکر ادا کوي او که نه ناشکري کوي. ومن شکر، او چا چې شکر ادا کوم، فإنما يشکر لنفسه، نو یقینا دی شکر ادا کوي د پاره د فایدې د خپل ځان. څوک چې د الله د نعمتونو شکر ادا کوي نو فایدې خپل ځان ته ده. ومن کفر، او چا چې ناشکري وکړه، فإن ربي غني کریم، نو یقینا رب زما بے حاجت عزت واله دی. که څوک د الله شکر نه ادا کوي او بندګي نه کوي نو زما رب هم بېزاره دی. هغه ته خو د دې ضرورت نشته چې څوک دې د هغه بندګي وکړي او لازم دی هغه ته واپس. سلیمان علیه السلام بیا داسې کار وکړو چې کله دا راتلو واله وه او دا هغه علم چې ورسره و د چا سره هغه تخت راورسو، نو ده داسې ووی دا عرش د هغې او دا تخت د هغې چې دی دا لږ بدل را بدل کوي، لږې ګوتې پکې ووایي را ووایي. ګورو چې دا په دې باندې پوهېږي او که نه، چې دا هغه د دې خپل تخت دی که دا د بل چا دی. نو کله چې هغه راله او دغه تخت یې ولیدو د هغه په مجلس کې، هلته یې تپوس وکړو اهکذا عرشو، داسې خو نه دی ستا تخت که نه؟ هغې ویوي کانه هو، لکه دا چې هغه کانه هو، لکه دا چې هغه. نو علما وایي داسې ونه وي چې نعم او دا هغه دی،
یریده داسې نه چې دا دروغ یې هغه نه او نه یې داسې وي چې نه هغه نه دی نو په دې کې هم یریده که د هغه نو دومره هوښیاره وه داسې جواب یې وله ورکړو چې هغه د نه او د او په منځ کې وی داسې دی لکه هغه نو داسې دی لکه هغه مطلب یې دی چې دا هغه دی یا مطلب یې دی چې هغه نه دی خو د هغې په شان دی دواړه خبرې پکې دننه راځي ته چې د کومه عالي او دا د هغې په هوښیارتوب باندې دلالت کوي او چې دومره باچایي کوله نو خو لازم څه وه هوښیاره کمعقل سړی داسې باچایي ته رسي نه رسي قال وی سلیمان علیه السلام نکروا لها عرشها ناشنا کئی اگی تتخت اگی ناظر گورو من اتهتدی چی آیا ہدایت مندلیشی ام تکون من الذین لا يهتدون کدد آغا کسانونا چی هدایت نمومی چی دا پکی صحیح جواب تا رسیدیشی او کنا فلما جاءت نهر كالجرالا قيل وليش ورتا أهكذا عرشك أيدسي دي تختستا قالت ياغي كأنه قويا كدا غدي وأوتينا العلم من قبلها أو راكلي شد منت علم مفكد دينا وكنا مسلمين أو شمن تابدا نغيوي دا خودي شده لك آغا أو بيو تدوي وأوتينا العلم من قبلها وأوتينا العلم من قبلها سليمان عليه السلام تیوی وستاد الزور پته چی دی کنه هغه ماته د مخکې لګېدلی وه موږ ته علم ستا د نبوت ستا د زور ستا د پوهې د دې نښې نه مخکې دا کومه نښه چې تا اوس موږ ته وښوه که نه چې زه دا دی اوس راورسېدم او زما تخت تا سره پروت دی د دې نه مخکې موږ ته اندازه لګېدلې وه چې ته عام څوک نه نو بس موږ تابعدار راغلو وصدها ما كانت تعبد من دون الله او منع کړې وه دا د توحیدنا هغه څه چې بندګي به یې کوله دي سوا د الله نه بلقیس د توحیدنا هغه شرک منع کړی و الله وایي دې کې بل توجیه او تفسیر دا دی وصدها ما كانت تعبد من دون الله او منع کړه سلیمان علیه السلام هغه د غیر الله د بندګۍ نه دواړه خبرې سوي ځکه چې د لاسه ورته د اسلام توفیق میلاو شو او هغه منع کړې وه د توحید نه شرک خو په شرک کې اخته وه د توحید نه منع وه إنها كانت من قوم كافرين يقينا واغد قوم كافراننا قيل لها دخل الصرح ولشديت ورننوز بنغليتا فلما رأته حسبته لجا نهر كلچ ولد دي گمانی وکباغی باندی د چپی وکشفت عن ساقیها او خکاری کړه جامه د پندو خپلونا قال اویغا انه صرح ممرد من قواریر یقینا دا بنگله جوړه کړی شوې ده د شیشونه داسې بنگله و د سلیمان علیه السلام خپل زور او باچایي ورته وښوه هغې کې شیشې وي او د شیشې ولاندې به دا ولې تللې وي دا نهرونه تللي اوبه وبهي چې راننوتل
نو دې کې دغه د اوبو چپه راله نو دا پینسې اوچتې کړي چې دا کپړې لمدې نه شي. نو سلیمان علیه السلام ورته وویل دا د شیشو نه جوړه شوي دي، اوبه نه دي، راځه. بعض پکې اسرائیلي روایت بیانوي او بې سند او د شریعت خلاف بېهوده خبرې پکې، بعض قصه ګو مولیانې پکې بیانوي، عوام خو لا پرېږده دا خو جاهلان دي. وی سلیمان علیه السلام وی چې هغه وی دا چل په دې وکړو دا چې شیشې ولګول او لاندې ترې اوبه بوتلې چې دا پنډۍ ښکاره کړي چې دا پنډۍ ونه ویني چې دا څنګه دي. اورېدلي هم دی دا که نه؟ هسې دا عام دینداره سړي باندې څوک دا ګمان نه کوي. په سلیمان علیه السلام باندې دا ګمان او هغه دا کار کړی. نو تعجب به دا وکړي چې دې قصې ته زموږ خلک ناست او جاړي، رڼې رڼې اوښکې روانې. کله سړی لږ سوچ هم کوي خبرې ته، که نه چې دا خبره څنګه روانه، تپوس هم خلک کوي چې د دې خبرې څه سند دی، دا چا کړی. قالت وی هغې ربي إني ظلمت نفسي، اے رب زما یقینا ما ظلم کړی دی په خپل ځان. واسلمت مع سلیمان، او غاړه مې کېښوده د سلیمان علیه السلام سره. لله رب العالمین، خاص الله ته چې رب د ټول عالم دی. الله اکبر. بس نور مې والله ته غاړه کېښوده. نو بیا داسې راځي بعضو مفسرینو دا خبره ذکر کړې ده چې سلیمان علیه السلام ورسره واده کړی او شام کې عبیده اوسېده یا یمن ته واپس کړی و. وی په سیلۍ بالته توره توله دې خوا ته او د دې نه یو زوی شی او دا نوم یې ورله داود ایښودی چې هغه د هغه په ژوند کې مړ شوی. والله اعلم. او بعض وایي چې نه واده شوي ورته نه وه او دې باره کې داسې با سند سندي راغلي.